أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله مولانا العظيم قال ابوائی اللہ تعالی کم لبثتم سمر مدپات شوی ویتاسو فی الارض پزمکا کی عدد سنین پشمیر د کلونو قالو دوی بوائی لبثنا پاتشو مونگا یومن یوورز او بعض یوم یا س وقت رزی فاسأل العادین پس تپوسو کا دشمیر کون کنا قالا او فرمائی الا بستم نوی پاتشوی تاسو الا قلیلا مگر لگا مدا لو انکم کنتم کاش چتاسو تعلمون پوہی دلے افا حسبتم پس آیا تاسو خیال کرے ہو انما خلقناکم کہ بے شک مونگا پیدا کری تاسو مونگا پیدا کری وی تاسو عبثن بیکارا وانکم او چی تاسو با الینا زمون طرف تا لا ترجعون نشی را گرزولے فتعال اللہ پس دیر اچھت اللہ الملک بادشاہ دے الحق حقیقی لا الہ نشت دے بل سوک معبود الا ہو سیوا داغنا رب العرش الکریم مالک دا عرش عزت مند دے ومن یدعو او سوک چو بلی مع اللہ اللہ تعالی سرا الہن آخر معبود بل لا برہانا چی نشت دے سے دلیل لہو دسرا بیہی ددے فإنما نبیشک چی حسابه حساب دد عند ربه دد رب سر دے انه لا يفلح الكافرون بیشک خلاصے بنمومی کافران خلق وقل او تو آیا ربی اے زماربا اغفر عفو اکرماتا ورحم او رحمکا وانتا او تی خیر الراحمین د ټولو نه خو رحم کوونکی د سورہ مومنون اخیری رکوع دا 112 نا 118 نمبر آیتونو پورے نننی درس کے شامل دی د قیامت پر سے کلا اہل ایمان تا کامیابی ملاوشی د چا په بارہ کی جد شاطنی آیت کے رالل چنی جزیتهم اليوم دی لبا مونگا بہترین جزا او بدلا ورکو دا کم خلق دی دا آغا خلق دی چی کافرانو با پورے ٹوکی کوئی دا مکی غٹ غٹ کافرانو حضرت صہیب بارہ کی حضرت بلال بارہ کی او دا شانتے نور چکم غریبانان صحابہ کرامو ناغی پورے بے خنداگانے او ٹوکی بے کوئی اللہ رب العزت دا دا ٹوکو دا وجہ دی انیسل او آغا خلق تی چا پورے و ٹوکی کی دے او ایمان والو اللہ رب العزت وی انہم هم الفائزون دا ٹول کامیاب دی بیاو دا دی کافرانو نا تپوسو چی چی تاسو دنیا کی سمر وقت پادش ناغی بوئی باری تعالی یو رز با پاتش ہوئی یا در رز سے حصہ با پاتش ہوئی یا 100 گھنٹے با پاتش ہوئی او تا دا پورا مدہ چی دا چی سمر منگال دا پاتش ہوئی دا فرق کونا تپوسو اغی لکل کری
نو دای ته وویل شي چې دنیا کې تاسو ډیر نه پاتې شي، د آخرت په مقابله کې ډیر معمولی، خو کاش که تاسو هغه پوه شوي چې دا دنیا لږه ده، د دې دا وخت لږ دی، لږ دی خو قیمتي دی. او چا چې دا لږ وخت قیمتي جوړ کړ، د زرګونو او د لکونو او د کروڑونو کالو هغه ژوند خپل جوړ. لو كنت انکم کنتم تعلمون، کاش هلته کې تاسو پوه شوي. اوس خو د ستاسو سترګې وغړېدې دي او تاسو څه ګمان کړو؟ افحسبتم، تاسو دا ګمان کړو چې انما خلقناکم عبثا، ما سیاسي پیدا کړی تاسو کې سارو کې څه فرق نه، بس تاسو صرف خوراک سکاکله او دنیا کې پاتې کېدو لراغلي. وانکم الینا لا ترجعون، او تاسو زمون طرف ته واپس نه کوئ. دا خو د سارو لپاره، زناورو لپاره، انسانانو پریان خو د دې لپاره پیدا شوي چې دنیا کې الله رب العزت رضا کی او بیا به یو ورځ واپسی د دې الله رب العزت طرف ته چې کوم ځای کې به د دې فیصله کیږي، حق او باطل به جدا کړي شي، اهل جنت او اهل دوزخ به جدا کړي شي، او الته کې به بعض فائزونی کامیاب وي او بعض به هغه چې خاسرون نقصان والا، دا الته کې فیصله کی. فتعال الله الملك الحق، اوچت بادشاہ دے، حقیقی بادشاہ دے، ډیر اوچت دے الله چې دا غزه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشته، او د اوچت عرش هغه مالک، یعنی هغه دومره اوچت تخت دی چې د هغه شانتي چت، هغه شانتي عرش او د هیچا نشته نو او نه کېدی شي. ومن يدع مع الله الها آخر، الله تعالی وایي چې څوک د الله نه علاوه بل څوک معبود جوړي او هغه ته بلنه کوي، دنیا کې د هغه عبادت یې وکړه، لا برهان له به، حالانکه د سره د دې څه دلیل نشته، نه عقل دا شی مني او نه د وحي په ذریعه دی ته ویل شي دي چې بل معبود هم دی. فانما حسابه عند ربه، د حساب په الله رب العزت باندې دی. انه لا يفلح الكافرون، او کافر به هیڅ چره هم کامیاب نشي. د سورۃ لومبي آیت کې الله تعالی فرمایي قد افلح المؤمنون، مؤمنان کامیاب دي. او دلته ارشاد فرمایل اخیری آیت نه یو آیت مخکې انه لا يفلح الكافرون، نه کامیابیږي با خلک چې کافران. نو مطلب دا دی چې د الله د رضا لار هغه د ایمان لار، او د الله رب العزت د ناراضګۍ لار هغه د اهل کفر ده. نو بس دغه دوه لارې چې الله رب العزت په سوره بلد کې مونږ ته ویلي دي، الم نجعل له عینین، تاسو ګورئ چې دوه سترګې مې درکړي، ولسان او شفتین، جبه مې درکړې ده، شونډې مې درکړې دي، خوله، وهدیناه النجدین، او دوه لارې مې درته ښولې. نو دغه دوه لارې څه دي؟ یو د حق لار ده، یو د باطل لار ده، یو د رحمان لار ده، یو د شیطان لار ده، یو د جنت لار ده، یو د دوزخ لار ده. نو دې کې تعالی اختیار درکړی دی، که دې طرف ته ځې نو کامیاب یو، که هغې طرف ته ځې نو ناکام. وقل، او دې هر څه سره چې ایمان هم راوړی دی، اعمال هم کوي، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د ټولو مخلوقاتو سردار او مشر دی، هغې ته حکم دی او د هغې په ذریعه ټول امت ته چې دا دعا اکثر وایي رب اغفر وارحم، الله بخنه وکم، الله رحم وکړه په مونږ باندې، وانت خیر الراحمین، ته بهترین رحم کوونکی، ټولو نه زیات ښه رحم کوونکی. ولې چې ستا د رحم نه بغیر او ستا د بخنې نه بغیر هیڅوک نشي کامیاب. که آدم علیه الصلاۃ والسلام دی هغه هم دغه وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، الله که بخنه دې راته ونه کړه او که مونږ باندې رحم ونه کړه نو موږ خو لنکونن من الخاسرین، د نقصان او د تاوان موندونکو نه بشو. همدا خبره حضرت یونس علیہ السلام هم د مئی په ګیټه کې لا اله الا انت سبحانك، یا الله ته د هر چیز نه پاکه، د هر عیب نه پاکه، انی کنت من الظالمین، بے انصاف موږ خلق. دغه شانته دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او د امت ته په دې آیت کې ویل شوی دا چې د الله نه بخنه او د رحم سوال کوي. هم د الله رب العزت د طرف نه چې فضل وشي نو د فضل سره به تاسو دنیا او آخرت کې کامیاب شي. الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. قال الله تعالی بوای کم لبستم، سمر مود پات شوی وی تاسو،
फिल अर्दी पज़मका की आददा पश्मीर सिनीन द कलुनु क़ालू दोई बवाई लबिसना पातिशुमुंगा यौमन यवरज औ बाद यौमिन या सद रज वक्त फस्अलिल आदीन बस तपोसु का दशमेर का उनको ना क़ाला उबवाई इल्ला बिस्तुम नवई पातिशवी तासु इल्ला क़लीलन मगर डीर लग लव अन्नकुम काश चितासु कुंतुम तालमून तासु पोहिदले अफा हसिबतुम बस आया तासु गुमान करो अन्नमा कि बेशका खलकनाकुम मुंग पैदा कर तासु आबसन बेकारा व अन्नकुम औचिता सुबह इलैना जमू तरफता ला तुरजाऊन नशैरा गर्जवले फतआल अल्लाह पस देर उचते अल्लाह अल मलिकुल हक बादशाह दे हकीकी ला इलाहा निश्त दे बल सुख माबूद इल्ला हुआ सिवा दागना रब्बु मालिक दे अल अर्शिल करीम द अर्श कदरमंद व मन यदउ औ सूक चूबली मा अल्लाही अल्लाह सरा इलाहन आखरा माबूद बल ला बुरहाना के निश्च देस दलील लहू दसरा बिही ददे फइन्नमा पस बेशका हिसाबुहु हिसाब दद इंद रब्बी दद रब सर दे इन्नहु ला युफ्लिहु बेशका खलासे बन मुमी अल काफिरून काफिरान वकुल अवतवाया रब इग़फिर ए ज़मारा बाबखनौ का वरहम और रहम का व अंता औ तय्यब खैरुर राहिमीन द टोलना खरहम का उनके आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व अमन रवातिना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या